بې وقفو په جنت کې نسوار څه کوي؟ جنت کې تماکو کم دی او د نسوارو ډبری پکې کم ده. هواوی بالفرض هلکه په فرض خبره کوم که جنت کې نسوار چاته میلو شي جنت کې خو د لاړو توکلو انتظام نشته نو لاړو له به یې موټر وی ته راکوزېږي که په بوته به راکوزېږي. وی ته چې وایې چې قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه غواړې وړه کې دې تېرېږي خدای به درکوي. مې چې کوم شی جنت سره مناسب نه وي هغه به د چا په وړه کې نه تېرېږي. دلته خلک نسوار بلوچستان کې خلک سګرټان ډېر زیات دي. یو ځای کې مې بیان په بلوچستان کې د شپې خیري یو مولا تقریر وکړ بل اخر ته زه ورسېدم څه 12 یوه بجې ته ورسېدم خو یاره ډېره دنیا راغلې وه. هلته جوماتونو کې څوک پروګرام نه کوي داسې میدان کې کوي چې ما بیان اواز یې وکړ یو به دې بیان کوي ټول خلک لاړل چې لاړل زما په طبیعت تیاره شو چې خدایه دا پروګرام خو دې ماله جوړ کړی او د دوی په نظر کې زه مشر میلمه کړی او اخره کې دا دونه تاخیر په موقع چې دا خلک ټول لاړل نیمې نه کم پاتې شو. یا خدای بس دماغ باندې مې بوج او چې بیان مې دغه مې شروع کړه خطبه خلک واپس راغلل پنډال ډک شو غاړو ته م خلک دونه ډېر شو چې غاړې ډکې شوې بس خوشحاله شوم بیان مې وکړ چې بیا لاړو هغه ځای ته ډوډۍ خوړه هلکه مې زما په دماغو خو تیاره شوه مې چې دا خلک خو ما نه ټول لاړله خو بیا رالل هغې وي مولوي صاحب وایي دا تنګ شوي وایي بار لاړل سګرټان مګرټان یې درته وویل واپس راغلل. نو زما وروڼو خلاصه دا ده چې ښه شی